أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل بشكا هغا کسان چې دوی اونی ولو سخی په عبادت سره سینالهم زرد چې وبرسیږي دوی ته غضب من ربهم غضب د جانبه د رب د دوینا وذلة او ذلت رسوایی فی الحیات الدنیا په جون د دنیا کې وكذلك نجزي المفترين او هم دغه رنگ به مون سزا ورکو دروغ تړونکو ته والذین او هغه کسان عملوا السیئات چې بد عملونه وکړل ثم تابوا من بعدها بیتوبوا باسلا پس دینا وآمنوا او ایمان قبول کو ان ربک بشک ربستا من بعدها پس دینا لغفور الرحیم بخونکی او مهربان دی ولما سکت او کله چې خاموش شو عن موسی علیہ الصلوۃ والسلام نا الغضب غصه خاموش شو څه مطلب غصه کم شو ولما سکت او هر کله چې خاموش شو عن موسی علیہ الصلوۃ والسلام نا الغضب غصه اخذ الالواح نوراوی غستی تختی وفي نسختها او د هغه په لیکل شوی کې د هغه په لیک کې هدن هدایتو ورحمت او رحمت للذین د هغه خلقو د پاره هم لربهم يرهبون جهغي د خپل رب د پاره د خپل رب نه یریږي واختار موسی او ورکل موسی علیہ الصلوۃ والسلام قومه د خپل قومنا بیل یکل د خپل قومنا 70 رجلا او یا سړي لمیقاتنا زمون د وعده د پاره فلما پس هر کلا اخذتهم الرجفه چې اونی ول دوی لره زلزله قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام اوه رب ای رب زما لو شئت کچرتا غختلی اهلكتهم من قبل نو تاب هلاکړو دوی مخکې لدینا و ایایا او زهم اتهلكونا آیات هلاکوي مونږه بما فعل السفهاء منا فهغه فعل باندې چې اوکو دی بي وقوفو زمونږه ان هي الا فتنتک ندی دا نور سو مگر ازمیخستا تدل بها من تشاء تو گمراه کې پدې سرا چې څوک ته اوغاړي وتهدي او ته هدایت ورکړي من تشاء هغه چاته چې ته اوغاړي انت ولينا ته کارساز زمونږه فغفر لنا پس بخنه او کومتا ورحمنا او رحم وکړه په مونږه وانت خير الغافرين او ته د ټولنا خبخون کې وکتب لنا او اولیک زمونږ د پاره فی هذه الدنيا پدې دنیا کې حسنه نیکی وفي الاخره او په اخرت کې هم ان هدنا الیک بشک مونږه رجوع وکړه تا ته قال عذابی الله فرمایل عذاب زما اصيب به من اشاء زبر سوم پدې سرا من هغه سوک اشاء چې زه غواړم ورحمتي او زما رحمت وسعت كل شيء خور دی په هر سیز باندې فساكتبها پس ډیر ضرب ذولیکم للذین د هغه خلقو د پاره یتقون چې پرهیزګاری کوي ويؤتون الزکات او زکات ورکوي والذین او هغه خلق هم بآیاتنا چې دی زمون په آیتونو باندې یؤمنون یقین کوي الذین هغه کسان يتبعون الرسول چې دوی تابعداري کوي د رسول النبي الامي هغه نبی چې امي دی الذي هغه پیغمبر یجدونه چې بیا امیدي دلرا مکتوبا لیکل شوی عندهم د خپل ځانونو سره فی التوراۃ والانجیل په تورات او په انجیل کې یامرهم حکم کوي دوی ته بالمعروف پنیکي باندې وينهاهم او منکوي دوی عن المنکر د بدکارنا ويحل لهم او حلالوي د دوی د پاره الطيبات پاک سيزونه ويحرم او حراموي عليهم په دوی باندې الخبائث ناپاک سيزونه ويضع عنهم او کوزوي د دوینا اسرهم پیټي د دوی والاغلال التي او هغه توقنا هغه قیدونه كانت عليهم چو په دوی باندې فالذین آمنوا به پس هغه کسان چې ایمان وروړي په د سره وعزروه او د حمایت او کی د رفاقت او کی د مرګرتیا او کی یا وعزروه او د ملاتړ جوړ شي ونصروه او مدد او کی د هغه
واتبعوا النور الذي او دی تابعداریو کی د هغې رڼا د هغې نور انزل معه چې نازل کړی شوی دی د سره اولئک دغه خلق هم المفلحون هم دوی کامیاب دي